یسړي یو خبره مې منې یو خبره مې راته کوله یا ښځې یوه نه لس خو راته وکړه زه ستا تابعدار یم نه خبره به درته کوم ما سره به دې خبرې وعده کې یا ښځې ته ما په منتابه کړي ته ما په خوښه کړي زه ستا نه زار ستا نه لوګي واده نه چې څو وعدې ته وې درسره یې کوم باید خبره دا ده که نه ته خشته څلورو میاشتو تبلیغ کې لاړ شي څلورو میاشتو نه او زه تبلیغ ته لاړ شم ته لاړ شي که نه ولې نه نو لکه ستا په زړه دا دونه لوی ارمان ده چې زه تبلیغ ته لاړ شم زما په دا لوی ارمان دی نه نو ښځې زه خو به تبلیغ ته لاړ شم نو دا څلور میاشتې به ته تېرې څنګه یعنې یسړیه دا څلور میاشتې په ما لا تېرې دا زما له غواړي چې زه تا تبلیغ کې ولېږم په ایمان کې په ژوند کې مې په لومبي ځل داسې ښځه ولیده چې خاوند ته وه چې څلورو میاشتو له تبلیغ ته لاړ شه نو ښځې څنګه چې ستا خوښې زه ستا سره مې واده کړې ده او واده ماتول خو ګناه ده خو ښځې داسې چل به وکړو چې پلار نه به مې اجازه غواړم چې پلار مې بیا راسره راځي بلکل زه به ستا حکم منم راځه بابا مې به سره زه هم ورشم زه به مته بیم هېڅ وشي راځه ښځه ټیک ده مخکې ځه بلکل وشي راځه مچې وشوله ده په دې ډېر د ویانې مې روح چاودیو خدایه پاکه ته مې ثواب وکړې دا خو ډېر اثر دونه سخت دي کېږي نه حاجي ګل السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم. وعلیکم السلام څنګه دي خیر دی جی حاجي ګله جی وایه داسې چل دی چې زه خو درته نشم ویلی خو دا ګلپري بیا درته ووایي ښه ښه دا راته څه وایي وایه که نه لورې څه چل دی ګنجاجي زما پړه یو ارمان دی وایه بچي وایه څه ارمان دی لورې ګنجاجي زما پړه د ارمان دی زما د خاوند څلورو میاشتو په تبلیغ کې لاړ شي څلورو میاشتو له تبلیغ کې یا د خدای تعالی ظالمې ما خو دغه د واده د دې لپاره وکړو چې زما د ستا نه دا پیټې لرې شي ګوره حاجي ګله دې سره ما واده کړې ده او تاسو نه راغلم زه یم چې د دې دا واده هم پوره کوم زه څلورو میاشتو تبلیغ ته لاړ شم نو څنګه دی که تبلیغ لذي که څلورو میاشتو لذي او کاسو لذي خو دا بوډي خندانه به د ځان سره بوځي ښه که نه دا دلته ماته مه پرېږده دا حاجي ګله دا پسې تبلیغ کې ځان سره کوم ځای ګرځوم زه وایم که نه چې زه به تبلیغ ته لاړ شم او دا د دې کور دی بس زه به تا سره یم ته پیشه بچي او دا ښځه دې پیشه زه پردي بوج په سر نشم ګرځولی حاجي ګله راته څه دی زه خو تا نه هېڅ هم نه غواړم زه تا نه صرف د چت سوری غواړم او زما د زړه د ارمان دی چې زما د خاوند څلورو میاشتو تبلیغ کې لاړ شي بچي زما ورته اجازت دی زویه ته که تبلیغ لذي که جهاد لذي که هر چېرته ځې خو دا ښځه یې د ځان سره بوځه دا غم ماته مه پرېږده زه دا نشم ساتلی راګیر شوم ښځې زه څه وکړم اوس یسړي غم مه کوه پلار دې اجازت راکړه راځه الله بخیر کړه پاسه راځه ټیک ته ده حاجي ګله چې څنګه ستاسو خوښه راځه یسړي خفه کېږه ما الله بخیر کړي څنګه به الله خیر کړي ګوره پلار مې انکار وکړ نو اوس خو تبلیغ ته تلل ډېر ګران دي ښځې ستا واده نه پوره کېږي څه وکړم یسړیه زما د زړه د ارمان به الله خامخا پوره کوي خامخا به ته په تبلیغ کې ځې نه نو ښځې څنګه به ستا ارمان پوره کېږي
څنګه زه تبلیغ ته لاړ شم چې زما پلار تا نه ساتي نو ته به کوم غواځې یا سړي یو خبره مې ته بله کوله بله خبره وایه ښځې زه ستا تابعدار یم خبره کوه یا سړي ستا پلار خو دغه خبره وکړه که نه چې که ته ځې نو دا ښځه دې ځان سره او تا واورېدل نو خوښه دي زما پلار له به وشي چې هغه څه وکړي نه نو ته به د خپل پلار رضا کړي هغه زه پېښه زما پلار پېښه هره خبره زما پلار مني بس الله دې وکړي چې ستا پلار خبره ومني او بس هلته به اوسېږي دا څلور میاشتې خیر دی همغه کره به اوسېږم د دې لار دپاره که زه په لار کې هم شپه کوم نو خیر دی دا د ښې لار ده دا د بدې لار نه ده خو ته به تبلیغ کې خامخا ځې ښځه ښځه چل وکړه که نه چې ته ورشه نور ښځه راواله زه چې ځو یا الله دا ښځه خو ماته ډېره زیاته ګرانه ده د دې دا ارمان خدایه ته پوره کړي او ما تبلیغ ته بوځي چې د دې دا زړه خوشحاله شي آمین ثم آمین یا سړیه یو خبره مې راته کوله وایم د الله په لار کې چې څوک هم ځي که نه او نیت یې کړي الله وي ته اسانۍ پیدا کوي دا د ښکته پورته مه کوه او دا ښه لار ده خامخا به که خیري په دې تبلیغ کې ځې راځه بس الله دې وکړي نو چې ستا پلار یې ومني ښځې نو وایي خامخا به یې مني ولې به یې نه مني زه پېښه او زما پلار پېښه السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام ډېر ستړی شو ډېر ستړی شو السلام علیکم الله دې کامیاب کښېنې راځئ کښېنې نور خیر دی که نه خیر دی دا جګړه ولې تاسو خو داسې متونه راټولې خیر خو دی که نه خیر دی بس دا لور به دې ته په خپله ووایي زه خو ته نشم ویلی وایه بچې څه چل شوي ستا خو د واده لا یو میاشت هم نه ده شوې او داسې خپه خپه ښکارې نه بابا جانه داسې څه خبره نشته ها وایم تاله یو خبرې نه راځي وایه بچې وایه خیر خو دی که نه بابا جانه خیر دی ها وایم بابا جانه که دې خوښ وي که نه زما دا خاوند څلورو میاشتو تبلیغ کې ځې زه به دلته کښېنم ولې د ده په کور کې څه چل دی د ده په کور کې کښېنه که نو اسخر بابا خبره دې ټیک ته خو زما پلار مې انکار وکړي زه ستا ښځه نشم ساتلی که ته تبلیغ نه ځې نو دا ځان سره بوځه نو د دې وجې دې وي چې زه به خپل پلار ته ووایم زه به هلته اوسم ته به تبلیغ نه وایې ویم افرین شه او ستا پر پلار شه د ښځې ساتنه بچې دا د اس ساتنه ده بابا جانه زه خو ستا په مطلب پوه نه شم بابا جانه چرګه خو په خپلو بڼو نه تنګېږي یا بچې ته ما 15 کاله په دې کور کې وساتلې اوس ته پېښه او د خاوند کور دې پېښه اسخر بابا دا د دې خواهش دی دا د دې د زړه تمنا ده زه ورته نه ویم خو دا وایي چې ته تبلیغ له لاړ شه او زه به مې دلته پلار کره اوسم نو خیر د صرف د څلورو میاشتو خبره ده بچې ته دا خپله ښځه مونږ ته مه پرېږده ته چې تبلیغ له ځې که نه دا خپله ښځه یې د لاس ونیسه او ځان سره وله ګوره ښځه ما خو تا ته ویلي که نه خو تا وی چې پلار کره مې ځو خوښه مې ده اسخر بابا چې څنګه ستاسو خوښه لکه دلته دا نشي اوسېدی نشي اوسېدل بلکل نشي راځه بچې دا خپل سخر په کور کې نه ده ما له غم مه ګورئ د ښځې ساتنه دا د اس ساتنه ده ټیک ته اسخر بابا ډېره ښه ده اسخر بابا ځان له مل شي سلام لازم کو تبلیغ لازم کو جهاد لازم زخانه خپل خزه دوله دا بوج خو ما د سر نه کوس کو بیا راته پسره ما درته وی چې زمونږ د اوسني مشران دا خبرې نه مني او نه څوک ځان سره ساتي ګوره زما یې پلار انکار وکړو او ستا پلار یې انکار وکړو اوس څوک هم ښځې یا سړیه خفه کېږه ما تبلیغ کې به خامخا ځي نو ښځې څنګه تبلیغ ته لاړ شمه چاته دې حواله کړم چاته دې وسپارم خپل پلار مې انکار وکړو ستا پلار ستا نه انکار وکړو نو ته به کوم ځای کې اوسېږي یا سړیه په ما د اعتبار شته خدایا په تا خو زما دومره اعتبار دی دومره اعتبار چې زه تا ته نشم ویلی دا خو په تا باندې زما اعتبار دی او ستا د زړه اواز زه اورم ته چې څه وایې زه منم بلکل مې در باندې اعتبار دی وایه
بل مې کوم امتحان کې ورچې یې سړی چې په ما د اعتبار دی که نه ما له به وړه کچه کوره کې د قلته په کرې ونیسي زه به په هغې کې هم د الله په اسره مې پرېږده او ته به خامخا 4 میاشتې لګي ځوانه جانې او په دې دنیا کې شرمخان ډېر دي ښځې ته خو به ځان وساتې خو هغه شرمن خان به دې ماته کي څه به کي ویم یې سړیه چې ته ما د الله په اسره پرېږدي که نه الله به زما حفاظت کوي بېشکه بېشکه الله دې ستا د زړه ارمان پوره کړي راځه ښځې چې د کرۍ کور دله وګورم راځه په لوی ازمیښت کې دې راګیر کړم دا خو بلکل دشته بیابان دی دا کور خو ټول روان ویجاړ کنډر دی دې کور کې به ته 4 میاشتې څنګه بغیر خاونده بغیر اسرې تیرې ویم یې سړیه رحمان بابا وایي چې الله در سره مل نه دي رحمانه چې لښکرې در پسې وي ایک تنخای زما الله مل دی سړیه زه په دې کور کې به یم ته بېغم او بې فکره به 4 میاشتې تېرې کړې ښه ښکلې دا لمه راوله چې زما ښځه یوازې ده د الله ذات چې چا سره وي که نه نو که هغې سره 15,000 کسان کې او الله به سره مل نه وي که نه نو څوک یې هم نشي بچ کولی خو دې منم ښځې الله غفور رحیم دی خو ته دې کمبرو ته وګوره دا به څه کېږي ښځې ما سره ستا ډېر غم دی یم یې سړیه ما درته وویل که نه ما به په دې جونګړه کې د الله په اسره پرېږدي ښه بېغم او بې فکره ځه خوښه ده ښځې ځه الله دې مل شه یا الله زه ستا په لار کې وځم او ما له دې ډېره نیکه بیبي را کړې ده یا الله ته ما په خپل لاره کې قبول او منظور کا او ای الله زه تا ته خپله ښځه او خپل امانت ای الله زه تا ته سپارم زما د دې ښځې ته حفاظت وکړه آمین سړیه بدله الله پامان د الله پامان څوک یې زه ستا خاوند یم عزیر ویم یې سړیه ته په تبلیغ کې لا نه دی ښځې زه تبلیغ کې لاړم ما 4 میاشتې د الله په لار کې تېرې کړې ښځې واقعي چې څه الله کوي هغه کېږي ما ته د الله په اسرې پرېښودې او ته الله پاک 4 میاشتې په دې کټ کې اوده وساتلې واه مولا واه واه مولا واه مشران رښتیا وایي ته د الله شه نو الله به ستا شي زما الله ستا حفاظت وکړه او زه د الله په لار کې 4 میاشتې قبول کړم واقعي
तबलीग जिंदाबाद। Pada pada ni da ni da